لبيك اللهم لبيك لبيك لا. په کعبه شریفه او شاوخوا کې د دعا د قبلېدلو ځایونه 240 پوښتنه. په کعبه شریفه او شاوخوا کې د دعا د قبلېدو ځایونه کوم دي؟ ځواب: په کعبه شریفه او شاوخوا کې د دعا د قبلېدو ځایونه دا دي: اول، په طواف کې دعا قبلېږي. دوهم، د ملتزم شریف سره دعا قبلېږي. دریم، په حطیم شریف کې د رحمت د ناوې لاندې دعا قبلېږي. څلورم، په کعبه شریفه کې د ننه دعا قبلېږي. پنځم، د زمزم د څاه سره دعا قبلېږي. شپږم، پر صفا باندې دعا قبلېږي. اووم، پر مروه باندې دعا قبلېږي. اتم، د صفا او مروه په سعی کې دعا قبلېږي. نهم، د مقام ابراهیم وشاته دعا قبلېږي. لسم، په عرفات کې دعا قبلېږي. یولسم، په مزدلفه شریفه کې دعا قبلېږي. دولسم، په مینا کې دعا قبلېږي. دیارلسم، څوارلسم، د اول او دوهم شیطان سره دعا قبلېږي. پنځلسم، د کعبه شریفې د لیدلو په وخت دعا قبلېږي. پکار ده چې په دغه مبارکو ځایونو کې د دعا د کولو ډیر خیال وساتل شي، ځکه دغه مبارک ځایونه د دعا د قبلېدو ځایونه دي. اللهم لبيك.